په یو فضایلو کې یو فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوسو کو یا رسول الله د قربانۍ څه حقیقت دی؟ ما هذه الاضاحی یا رسول الله؟ قال سنت ابیکم ابراهیم علیه الصلاة والسلام، استاسو د نیکو او استاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دی. صحابه کرام عرض کو فما لنا فیها یا رسول الله، د الله حبیبا مونږ چې کله قرباني کوو نو مونږ ته به څه میلاویږي؟ مونږ ته به په دې باندې څه فضیلت دی، څه اجر به میلاویږي، څه ثواب به میلاویږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو بكل شعرة حسنه، د هر ویښته په دې سوري باندې چې ولاړ دي هر ټلګري ته هر قرباني کوونکي ته به په دغې بدله کې یوه نیکي میلاویږي. او دا پلکاو ویښته دي، پلکاو نیکیانې ته ځان نه وګټلې. نو صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله فالصوف یا رسول الله، دا په ګډانو باندې له پاسه خو اون دی او اون خو ډېر باریک ویښته دی، هغه خو د عامو ویښتو نه ډېر زیات دي. د هغې به هم هر یو ویښته باندې مونږ ته یوه نیکي میلاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي بكل شعرة من الصوف حسنه، ها د دې اونانو هم هر یو ویښته بدله کې به تاسو ته یوه نیکي میلاویږي. او بیا دا فضیلت بیان کړو چې د اختر په ورځ باندې ټولو نه غټ اجر غټ عمل د الله په نسبت باندې محبوب عمل خوښ عمل هغه الله ته قربانۍ سورې ذبح کول دي. او د دې فضیلت دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به ستاسو دا سورې دا خپلو کرشنډو خپلو ښکرو خپلو ویښتو سره به دی راځي او ستا په اعمالنامې کې به تللی کېږي. او یو روایت کې دی چې کله سړی پل صراط باندې تیری کېږي او پل صراط باندې دی ځي هر مسلمان لا به هغې باندې تېرېدل لازمي دي. نو په هغه ورځ باندې به دغه سورلی دا سورې د لپاره سورلی جوړېږي دی به په هغې باندې ځي. او بیا ارشاد فرمایو چې دا فضیلت د دې یو دا دی چې کله ته سوري باندې چوړکی راکاږي نو چوړکی راښکلو ټایم کې د مرۍ او د ځمکې منځ کې دومره فاصله نه ده. دا مرۍ د دې سوري په ځمکه باندې لګېدل ده، صرف تا اوچته کړله او چوړکی دې پرې راښکله منځ کې لیش فاصله هم نه ده. لیکن دغه وینه لا ځمکې ته نه وي رسېدلې چې هغې نه مخکې د الله په نسبت باندې را قبول شوي وي، الله په نسبت باندې ځان له مقام حاصل کړی وي. او بیا اخري کې ارشاد فرمایي فطیبو بها نفسا، لهذا مسلمانانو دا قربانیانې خوشحالۍ سره کوئ. دا نن چې موږ یو بوج راغلی پریشاني ده هر سړی دا د مسلمانانو خپل د لاسه دا عمل جوړ شو د الله طرف نه خو اسانه ده. لیکن موږ مسلمانان یو، موږ چې روژه راشي نو سبزیانې ګرانې کو، د خوراک څښاک سامان ګران کو، او چې کله قربانۍ وخت راشي نو د 50,000 سورې په لک روپۍ باندې ورکو. دا زموږ خپله کوتاهي ده، کنې شریعت موږ ته اسانتیا پیدا کړې ده. د کال 2 کالو سورې، 2 کالو سورې، 3 کالو سورې چې کوم عام قصابي کوم ریټ باندې اخلي په هغه ریټ باندې خرڅېدی نو هر مسلمان ته قرباني اسانه وه، چاته به ګرانه نه وه. ګرانه د دې وجې نه ده چې خپل مسلمانانو دغه ځان نه دا رز مقرر کړې ده، سورې ساتي پکې دروغ فراډ قسمونه دروغونه کوي او د هغې نه وروستو هغه ګران قیمت باندې خرڅوي، خلقو له دوکه ورکوي چې زه خلق خامخا دا پیسې خرچه کړي نو خلقو باندې بوج راغلی چې ما باندې خو کور کې 4 قربانیانې دي، دا خو 50,000 روپۍ ما څخه شتې نه، دا به زه کومې نه راړم. نو دا خپل زمونږ کمی دی، کنې شریعت طرف نه څه کمی نشته دی. د دې ورځو الله تبارک وتعالی محبوب نومونه ایښي دي. یوم الترویه ده. یوم الترویه دا 8 ذوالحجې ته ویل کېږي چې کومې ورځې نه د حج ابتدا کېږي. ورپسې یوم عرفه ده، د قربانۍ نه مخکینی ورځ 9 ذوالحجه دې ته یوم عرفه ویل کېږي. ورپسې ایام التشریق دي چې کوم ورځو کې تکبیرات تشریق ویل کېږي. دا دي دا جدا جدا دي، هر یو جدا جدا فضیلت دی، د هر یو جدا جدا اعمال دي.